له افغانستان سره پر ګډه پوله د تاجکستان لخوا د نویو پوستو جوړول. تاجکستان دا ځل له افغانستانه ولې وډار شو؟ تاجکستاني رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې 24 نوي امنیتي پوستې جوړې کړي دي. د تاجکستاني د رسنیو په وینا دا پوستې د لغش، شمس الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب او کروغ په سیمو کې جوړې شوي دي. د تاجکستان ایشیا پلس خبري اژانس خبر ورکړی چې دا پوستې د ولسمشر امام علي رحمان له لارښوونې سره سمې جوړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستان ویلي د امنیتي ګواښونو له کبله به له افغانستان سره پر خپلو پولو نظارت ډیر کړي، خو اسلامي امارت ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نشي. په یو بل خبر کې بیا پاکستان وایي 52,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي. پاکستاني چارواکي وایي وروسته تر هغې چې په دې هیواد کې میشتو افغان او نورو کډوالو ته چې د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه درلودل په خپله خوښه د وتلو لپاره مهلت ورکړل شو. زرګونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چارواکي وایي چې تر پرون ورځې 52,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي او ګڼ شمېر نورو یې په کراچۍ او نورو ښارونو کې کډې بار کړي او د سرحد په لور روان دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون په یو راپور کې ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ څه باندې 3,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول، خو دا یې نه دي ویلي چې د افغانان څه وخت پاکستان ته کډه شوي وو. په پاکستان کې دننه ځینو ادارو، ملګرو ملتونو او یو شمېر بهرنیو هیوادونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې دا افغان کډوال دې ونه باسي.